درنو مینوالو سلامونه او ښې چارې. دغه تیرو دوه ویډیوګانو کې ما پر دې خبرې کولې چې عربي توري یا عربي حرکتونه یا همزه مه کاروئ. بیا ځینې کسانو ورباندې نیوکې کړې وې او یو ملګري بیا زما سره تماس ونیو، وایي دا قام خو درته ډېر غوسه دی. ما ویل یاره زه چې هر څه کوم پوهېږم چې زموږ قام له هېچا هم نه خوشحالېږي، خو یو شي ته به راسو چې ځینې پوښتنې باید ځواب سي. ما یوه تبصره ولیدله، یو پوهنتون استاد کړې ده، یو ډول یې ویلي چې یعنې پښتو نو څه لري، او بل یې دا هم ویلي و چې عربي د ژبو مور ده. خو داسې نه ده. هغه د ژبپوهانو تاریخ پوهانو خبرې ځان ته دي، خو که هغه اسلام ته ورسو هم قرآن کې چې کوم آیت دی چې وعلم آدم الاسماء کلها، ځینې عالمان تعبیر دا ترې کوي چې آدم ته خدای ټولې ژبې وروښودلې. دلته اسما دوی د ژبو په معنا تعبیروي. نو هره ژبه هر قام خپل تاریخ لري او یوه ژبه د بلې مور نسي کېدلی. ټیک ده، د خپلو ځانګړنو له مخې سره یوه کټګورۍ کې راځي. او بل هغه ښاغلي چې ویلي دي چې عربي د ژبو مور ده یا ډېره پوره ژبه ده، دا به یو وخت و. موږ په پخواني خوب بیده خلک یو. اوس که یو عالم ته ته ورسې ورته ووایې چې زه غواړم نوی علم زده کړم، فارسي که عربي زده کړم، هغه به ضرور درته وایي چې فارسي زده کړه. فارسي ځکه زده کړه چې دغه د تیر کال د علمي یا ساینسي لیکنو شمېر چې ته راواخلې، د ایران یوازې د ایران یوې خواته او د ټولو عربانو بلې خواته کې نه سره برابرېږي. یعنې فارسي دومره علمیت کې پرمختللې ده. نو هغه د عربي پخوانی وخت هم نه دی چې ته وایې چې ولا عربي دومره مهمه ده. بل کس دا ویلي چې دا پښتو تاسو په کوم رسم الخط لیکئ، منظور یې دا و چې یعنې دا ختم عربي دی. زه به دا ووایم چې تر عربي رسم الخط مخکې موږ سانسکریټ لاره، یعنې دی نه ده چې دا شی په موږ عربو پرزو کړی، بلکې دا په موږ تپل سوی د وخت د جبر له وجې. او همدغه عربي رسم الخط ترکانو هم لاره، خو نیمګړتیاوې لرلې. دوی بیا وړاندیزونه وکړل، وایي دا باید لرې سي، خو چا زړه نه سو ښه کولی. بیا کله چې مصطفی کمال اتاتورک راغی، یعنې چې دوی ورته د ترکیې پلار یا د ترکانو پلار وایي، هغه دغه زړور ګام د خپل قام لپاره واخیست په 1928 کې چې عربي نه خپل رسم الخط په لاتین بدل که او ډېرې نیمګړتیاوې ورسره ورکې سوې. دا اوس هم زموږ ژبپوهان ډېر په دې باور دي چې موږ باید خپل رسم الخط لاتین ته واړوو. خو زما خپل نظر دا دی چې اوس وخت کې هم ناشونی دی او هم تاوان لري، او د هغه لپاره هم دلایل لرم، بیا به یوه ورځ تاسو سره شریکوم. نو دغه ښاغلي ته دا هم باید وویل سي چې له عربي رسم الخط مخکې موږ سانسکریټ هم لاره، او که عربي داخله نه وم زموږ ژبه پوره وه. پوره په دې وه چې تاسو که هغه د امیر کروړ دا شعر ولولئ چې زه یم زمری په دې نړۍ له ما اتل نسته، په هندو سیندو په تخارو په کابل نسته، بل په زابل نسته او په کابل نسته. دا شعر تر اخره ولولئ، یو عربي توری به پکې پیدا نه کړئ، خو شعر مکمل دی، هیڅ نیمګړتیا نه لري. څه چې هغه غوښتي دي هغه یې وړاندې کړي دي. نو تر عربي تورو مخکې هم زموږ ژبه مکمله وه، او اوس هم چې دا توري ترې وځي مکمله به پاتې کېږي، ځکه عربي خپله نیمګړتیاوې لري. مثلا په عربي کې د ګاب دودولو وړاندیز کېږي. ډېر هیوادونه دي دوی وایي، ژبپوهان یې ځینې په دې باور دي چې موږ په خپله ژبه کې ګاب تلفظوو، باید دود سي. اوس دا قدیم ته دوی قدیم وایي، یا وقت ته وقف وایي. په کویټ کې یوه سیمه ده خیتان، او هغه اوس په نویو زاړه ویشل سوي، مثلا زوړ ښار نوی ښار، یا زوړ کابل یا نوی کابل. نو عربان چې دي کویټیان خیتان قدیم نه وایي، وایي خیتان قدیم، خیتان جدید، دوی دا ډول تلفظ کوي. نو دوی په همدې باور دي چې موږ باید ګاب خپلو تورو کې اضافه کړو، ځکه وایي موږ یې تلفظوو. خو تر اوسه داسې د ټولو ژبپوهانو یووالی ورباندې نه دی راغلی.
دوی د پښتو ځینې تورو تلفظ لپاره هم په خپلو تورو کې همدا د پښتو غږونه اضافه کړي دي. مثلا دلته وایي چې دغه حرف من حروف الاضافیه فی الابجد العربیه، وایي دا دغه حرفونه ده چې په عربي الفبا کې اضافه شوي. یضاف هذا الحروف الى ابجد العربیه لترجمه بعض الاحراف الاجنبیه، وایي دغه عربي الفبا ته دا د ځینې بهرنیو حروفو له وجې اضافه شوې ده. دغه شکل ورکړی چې څنګه باید ولیکل سي. یا یې ټې هم راوړې ده، همدا یې ورسره لیکلي چې منځ کې څنګه راځي، وروسته څنګه راځي، تلفظ یې څنګه راځي. د ډې سره یې هم همدغه شیان لیکلي دي چې باید ولې اضافه سي او څه وجه ده. نورا چې ژې دا نور ټولې کلمې راوړي دي.